والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة آیت نمبر 190. د دې ځای نه اخواته مولوي صاحبانو د دې سورت درېمه حصه ده تر آیت 253 پورې. دې حصه کې هم څلور بابونه دي. اول باب دی تر آیت نمبر 195. پدې کې لس امور دي. اولا د پاره د تهذیب د نفوس عقیدتن و خلقن، او دا امور چې ذکر کیږي د پاره د اصلاح د افرادو. پنځه هغه دي چې تعلق د قلب سره دی، او پنځه هغه دي چې تعلق د ظاهر سره دی. دا برات ذکر کی پایت نمبر 190 کی. بیا سلور سیاسی امور رات ذکر کئی د پاره د حفظ د نفوس او د اموالو، مالونو ساتلو د نفسونو ساتلو د پاره. اول القصاص لحفظ النفوس الظاهره په 128 کې. دویم الصيام لحفظ النفوس من حيث الاخلاق الباطنه 183 کې. دریم حفاظت اموال بالوصیت الشرعیه په 180 کې. سلورم نهی عن اکل الاموال بالباطل 188 کې. بیا په بحث د صيام کې بیان د امور خمسه دی. اول فرضیت الصوم په اولنی آیت کې مع ذکر الحکمه 183. دویم تعداد دی بالایام للتقلیل، بیا ذکر د رخصت دی للعذر، او ذکر د فدیه دی په 184 کې. دریم تعداد دی د میاشتو، فضیلت د میاشتې دی او حکم دی للرخصت په 150 کې. څلورم بیان د قربت الله دی په 160 کې. امر دی په دعا او استجابت لله. پنځم حکم د لیلۃ الصیام دی او تخفیف دی پاغې کې، او حکم د ورځې د روژې دی سره د مسئلې د اعتکاف پایت 180 کې. رستو د هغې نه بیا څلور امور دي سیاسی 183 کې د پاره د ابقاء د نظم او د وحدت مع ایسر الحساب بالاهل بالشمس. بیا امر دی بالقتال، او د چا سره به قتال کولی شي، او نهی ده د تعدینا په 190 کې. بیان د عللو د قتال دی سره د آداب من حیث المکان 190 کې، او من حیث الزمان مع بیان الانفاق فی سبیل الله په 195 کې. رب کریم فرمائی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. ربط دا آیت دا مخ کے سارا مخ کے مولی صاحبانو اشترا ذکر شوا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. خلاصہ دا و رب کریم فرمائی دا آغا خلق دی چه ہدایت
داغی په بدله کې دلالت او گمراهی غوره کړې ده. یهودو بویل نه موږ خو گمراهان نه یو. ولې؟ وی ته وګوره موږ قبلې طرف ته مخ کوو، منځونه کوو. آیت راغی رب العالمین فرمای چې نیکی خو تنها دا نه ده چې تاسو د قبلې طرف ته مخونه ګرځوئ. نیکی دا ده چې ټولو شیانو باندې ایمان ولرئ، عقیده مو درست وي او عمل مو درست وي. نو اول چې د ذکر د عقیده راته کوي، لیس البر ان تولوا وجوهکم. رب کریم فرمای نه دا نیکی، نه دا نیکی دا خبره چې تاسو مخونه قبله ته ګرځوئ، مشرق طرف ته او یا د مغرب طرف ته. ولکه ولې یو سړی مخ په قبله ولاړ دی، قبلې ته مونځ کوي، نو دا نیکي نه ده؟ خو نیکي ده که نه؟ نو څنګه رب کریم فرمایي چې دا نیکي نه ده؟ نو دیزی که تاسو فکر وکړئ مولوي صاحبانو، دا البره چې دی دا خبر مقدم دی د لیسه دپاره، او دا ان تولوا وجوهکم دی اسم دی مؤخره، او بره خبر مقدم دی. تقدیم د خبر چې په دې ذکر راغلی نو په دې کې مقصود نفی د بریت نه ده، بلکې مقصود په دې کې نفی د اختصاص البریت ده. داسې ترجمه ونه کوي تاسو اوس چې لیس البر نیکی دا نه ده چې مخ د قبلې یا د مشرق یا د مغرب طرف ته ګرځوئ، بلکې داسې ترجمه به کوئ چې نیکی تنها تر دې پورې نه ده خاص چې مخ یا د مشرق او د مغرب طرف ته ګرځوئ، بلکې نیکی دا ده ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر. ولکن البر، لیکن نیکی والا آغا خلق دی چې په الله تعالی او په ورځ وروستونی ایمان لري. تاسو پوه شئ په ترجمه؟ تنها دا نیکی نه ده، بلکې نیکی دا ده من آمن بالله چې څوک په الله تعالی او په ورځ وروستونی ایمان لري. مولوي صاحبانو دې کې تاسو فکر کوئ دا لکن البر من آمن چې راغی نو دا علما لیکي دا عطف دا من آمن په البر باندې خو نه صحیح کیږي. من آمن ذات دی او بر خو څه شی دی؟ وصف دی. د دې دپاره مفسرین دې کې تقدیر لګوي ولکن البر ای لکن ذل بر، لیکن نیکی والا انسان آغا دے من آمن باللہ سوک چی پا اللہ تعالی پا ورځ وروستونی ایمان لري، والملائکت او پا ملائکو ایمان لري، او پا کتاب ایمان لري قرآن کریم یا ټول کتابونا، والنبیین او پا انبیاء کرامو ایمان لري، وآت المال علی حبه او ورکوی مال لرا علی حبه سرد محبت دغه مال، ذوی القربا قریبان لرا او یتیمان لرا او مسکینان لرا، وابن السبیل او مسافر لرا، والسائلین او محتاج لرا، وفي الرقاب او پازاد ولود سټونو د غلامانو کې. د علی حبه ضمیر یا مولوی صاحبانو مال تراجع کوي او یا دا ضمیر چې د ایتا تراجع کوي. وآت المال ورکوي مال لرا علی حبه سره د محبت دغه مال، د مال سره محبت دی او چاته مال ورکوي ذوی القربا، او یا دا ضمیر راجع کوي تاسو ایتا تا، نو چې ایتا تا راجع شي نو معنا دا ده وآت المال ورکوي مال لرا مع حبه سره د محبت دغه ورکړي. یا دا چې مال سره محبت دی د محبت باوجود ورکوي، او یا دا معنا ده چې دا مال ورکوي د دې ورکړې سره محبت دی.
دا ورکړه چې دی کوي او دا مال مصرفوي دی مصرف سره مینه ده او دا د خدای تعالی ول مونږ او تاسو ته حلال روزي راکړي ښه ډېره او بیا د الله تعالی د ایتا محبت راکړي دا بېله مینه لري دا مال چې څوک لري او دا مال د رب العالمین په لار کې مصرفوي دا مصرف بیل ذوق لري او بیل مینه لري بعضې سخیان خلک تاسو وګورئ د دې ورکړې نه خوند اخلي او د دې مال مصرفولو نه لذت اخلي نو یا ضمیر ایتا ته راجع دی وابن سبیل راغی نو مراد ته نه مسافر یو قول دا دی ابن خزوی ته ویلی کېږي نو دې ځای کې معنا مونږ کوو لازم د لارې دا بیا څوک دی سعید ابن جبیر وی مراد ته ملمه دی دویم قول دا دی وی مراد ته نه مسافر دی او دریم قول دا دی علماء کرام لیکي هغه مسافر ته نه مراد دی چې اراده د سفر کړي خو لیکن نفقه ورسره نه وي او سائلین معنا محتاج وفي الرقاب او په آزادولو د سټونو کې د خپل مال مصرفوي غلامان آزادی مکاتبین یا وفي الرقاب نه مراد بندیان دي بندیان آزادی رب کریم فرمای بل واقام الصلاة قایمی منزون الاراده او اخلاقی امور رات ذکر کئی وآت الزکاة ورکوی زکاتون الارام والموفون بعهدهم وساغ احوال رات ذکر کئی چه داغی تعلق د زړه سره دی والموفون بعهدهم وفا کی دوی پلوزون اخپلو اذا عاهدو چکل دوی لوز وکی د الله تعالی سره یا د مؤمنانو سره یا د نبی علیہ السلام سره کم لوزونه دوی د الله تعالی سره کړي لکه مخکې یو څه نمونې تیرې شوې یا کم لوزونه دوی د نبی علیہ السلام سره کړي دي یا د مؤمنانو سره لوزونه کړي په هغې باندې وفا کوي والصابرین فی الباساء والضراء والصابرین فی الباساء او صبر کوي دوی فی الباساء والضراء په باسا کې او دغه رنګې ضراء د باسا او د ضراء فرق دا ده یا خو باسا نه مراد علما خلی فقر فی الباساء او د ضراء نه مراد مرض خلی او یا علما د باسا نه مراد اخلی سختی د مال او ضراء نه مراد اخلی ضرر بدنی کله بدنی ضرر ور پورې لاحق شي بیا په دې کې صبر کې طالب د اجر وي یا کله سختی د مال ور باندې راشي بیا دې په دې دوران کې صبر کې یو طالب د اجر وي نو والصابرین فی البأساء والضراء هغه چې صبر کوون کې دي په باسا په وخت د سختۍ د مال کې او په وخت د ضرر بدنی کې دا صابرین مولی صاحبانو منصوب دی عامل د دې د پاره مقدر دی یو څوک تقدیر داسې لګي والصابرین ای اخص الصابرین او څوک تقدیر دا لګي والصابرین امدح الصابرین رب العالمین وی زستاین کوما د صبر کوونکو انسانانو هغه چې صبر کوي په وخت د ضرر بدنی کې او په وخت د سختۍ د مال کې دې کې څوک صبر کوي وحین الباس او په وخت د قتال او په وخت د جنگ کې د دښمن سره نو دا اوس وګوره دا درې اخلاق ذکر شول کنه او دغه خلک چې دا څوک صبر کوي په دې درې حالتونو کې دا خلک مولوي صاحبانو دا ارکان د نظام شرعي دي نو دې کې تاسو وګورئ مولوي صاحبانو اولئک الذین صدقوا نو دا چې دا درې خوبۍ په چا کې وي دا خلک د نظام ارکان دي نظام په دغسې خلکو ولاړ وي چې بدني سختی ور باندې راشي هم صابر وي مالی سختی ور باندې راشي هم صابر وي او که د دښمن سره د جنگ په حالت کې وي هم صابر وي او که دا صبرونه نه وه دا خلک نظام نشي چلولی تاسو وګورئ اوس موجوده زموږ ستاسو د نظام کې وګورئ نو دا چې کله سختی و مالی و ضرر بدنی و ضرر مالی و د جنگ حالت و نو مجاهدین دوربین کې هم نښکاره کېدل اوس څومره ډېر دي هر چا غوړې سڼې پرېښې دي صاحب او الله دې بیا سختی نه راولي نو که سختی راغله که نه نو بیا به دا سڼو والا نښکاره کېږي صاحب
بیا چې هغه کم مخلص خلق دي نو هغې به د الله تعالی په لار کې لګی او جهاد به کوي او سختۍ به تېروي. نو دا درې بنیادي صفتونه چې په چا کې وي نو دا د نظام ارکان دي. نظام دغسې خلک مخې ته وړي. رب کریم فرمای اولئک الذین صدقوا، دا هغه کسان دي صدقو چې رښتونې دي په دعوه د نیکۍ کې. و اولئک هم المتقون، او دا خلک چې دی هم دوی تقوادار دي. دا د نیکۍ دعوې که څوک کوي نو رښتونې نیکان دا دي او تقوادار هم دوی دي. یا ایها الذین آمنو، ربط د آیت د مخکې سره، مخکې مولوي صاحبانو تهذیب د چو د مال د نفس، دیجی کې اوس تهذیب د ملک راته ذکر کوي. د ملک وضعیت به سره کم برابریږي. رب کریم فرمای د ایمان والو کتب علیکم القصاص، نو د ملک وضعیت په دې طریقه برابریږي چې قصاصونه دي شروع شي. فرض کړی شوی په تاسو باندې قصاص فی القتلا. دا قتلا مولوي صاحبانو جمع د قتیل دا، چا قتل کړی دی او عمدن قتل کړی دی، دا قید مر سره ولګوئ. فی القتلا ای فی القتیل بقتل العمد، هغه څوک چې چا قتل کړی دی او عمدن قتل کړی نو په هغې کې په تاسو قصاص فرض کړی شوی دی. دا قصاص چې راغی مولوي صاحبانو لغتن راځي په معنا د مساوات سره، معنا د دې د ځان سپارل. فرض کړی شوي دي په تاسو باندې ای مؤمنانو القصاص ځان سپارل فی القتلا ای فی القتیل بقتل العمد. دا خطاب بیا چې د مولوي صاحبانو حکامو ته کوي یا قاتل ته کوي. که چرته خطاب حکامو ته شي نو داسې تعبیر وکړي د ایمان والو په تاسو فرض کړی شوی دی تنفیذ د قصاص په قتل عمد کې، تاسو به قصاص نافذ کوئ. یو او یا علماء کرام لیکي دا خطاب قاتل ته دی د ایمان والو فرض کړی شوی دی په تاسو باندې، فرض کړی شوی په تاسو باندې اے قاتلا القصاص ځان سپارل په قتل عمد کې. کله د عمدن قتل وکنو ګناهګار یې، لازم د در باندې چې ځان وسپاره. الحر بالحر، اصیل او آزاد انسان دا به قتل کولی شي په بدله د آزاد کې. الحر یقتل بالحر والعبد بالعبد اے والعبد یقتل بالعبد. نو دیزی کې غلام به قتل کولی شي په بدله د غلام کې، غلام به په بدله د غلام کې قتل کولی شي. والانثى بالانثى، او ښځه به قتلولی شي په بدله د ښځې کې، ښځه به په بدله د ښځې کې قتلولی شي. رب کریم فرمای فمن عفی له، پس چا د پاره چې عفو وکړی شوه دلره من اخیه ای من دم اخیه، د هغې وینې د ورور د دنه شیئن څه شی لږه معافي. فاتباع بالمعروف، نو کېدل دي ورپسې بالمعروف په معروفه طریقې باندې. و اداء الیه، او ادا د الیه دی وارث د مړي ته باحسان په ښایسته طریقې. نو مولوي صاحبانو په دې ځای کې چاته چې معافي وکړی شوه نو فاتباع بالمعروف ورپسې کېدل دي بالمعروف. څه معنا؟ دلته دوه مسؤلیتونه شو. یو دا چې ورثه د مقتول راپورته شول او عفو یې وکړله قاتل ته، نو قاتل پسې به دوی کېږي ځکه قاتل به دیت ورکوي، نو دوی به د هغه پسې کېږي دیت به ترېنه غواړي. یو او دویم و اداء الیه باحسان. نو دې ځای کې تاسو وګورئ اوس اداء الیه باحسان، نو اوس د قاتل مسؤلیت دا دی
چې دی به ادا د دغې دیت کوي دی ورسو د مقتول ته باحسان بغیر د کړاو نه بلا مطولن ټال مټال به نه کوي پکې په اخلاص سره به دا مال ورته ادا کوي او دیت به ادا کوي. رب کریم فرمای ذالک تخفیف من ربکما دا آسانتیا ده د الله تعالی د لوري ورحمت او خصوصی رحمت ده. فمن اعتدى بعد ذالک پس چا چې ظلم کو رستو د دینا فله عذاب علیم دغه انسان لره عذاب دی دردونکی. څوک چې ظلم کوي رستو د دینا نو د لره بیا دردونکی عذاب دی. ظلم دا معنا چې یو ځل دی روغه مو کړه دیت دی مو واخسته او د دیت نه بعد بیا راپورته کېږي بیا هم سړی وژنې نو رب کریم فرمایي د لره دردونکی عذاب دی. اکثر د اطرافو کې داسې قصې کنه خلک روغه وکړي په همدې بهانه چې قاتل راشي مخکې نه زړه کې دا وي چې په بله طریقه خو نه پیدا کېږي راځه روغه به وکړه نو چې روغه وکړي قاتل راشي نو بله ورځ ګوره ایسته یې قتل کړي. نو رب کریم فرمایي د لره دردونکی عذاب دی. ولکم فی القصاص حیات او تاسو لره په تنفیذ د قصاص کې ژوند دی. یا اولی الالباب اے خاوندانو د عقلونو څوک چې خالص عقل لري نو دا خطاب هغې ته دی تاسو لره په تنفیذ د قصاص کې ژوند دی. لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د قتل نه. نو دا حیاتون یو نوع ژوند دی که نه باقي نو لره یو نه چې قصاص واخیستلی شي نور خلک بیا قتل ته زړه نه ښه کوي. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت اوس مولوي صاحبانو بله مسله راته ذکر کوي چې هغه مسله د وصیت ده او ربط د آیت د مخکې سره ده. مخکې حفاظت د ملک او د نفوسو دې ځای کې اوس راته مسله د حفاظت د مال ذکر کوي. مال به په څه طریقه ساتلی کېږي نو وصیت وکړي په مال کې نو دا به محفوظ وي. کتب علیکم فرض کړی شوی په تاسو باندې کله چې حاضر شي یو تن ستاسو ته الموت علامات د مرګ ان ترک خیرا که د مال پرېښی څه شی در باندې فرض کړی شوي دي الوصیتو وصیت در باندې فرض کړی شوی دی. د الوصیتو نایب فاعل د کتبه دی په تاسو وصیت فرض کړی شوی دی کله چې حاضر شي یو تن ستاسو ته مرګ خو که د مال وي دا وصیت بچا تکی للاقربین للوالدین وصیت به والدینو تکی والاقربین و رشتہ دارانو تبی کی بالمعروف په انصاف حقا علی المتقین دا ثابت دے پا متقیانو باندے. او شرال مولی صاحبانو وصیت بکی والدینو تا و اقربینو تا اس قدیزی کسو کوئی چی دلتا حدیث مبارک کے خورازی نبی علیہ السلام فرمائلا وصیت لوارثنا د وارث د پاره وصیت نشتا او د وارث د پاره وصیت ولی نشتا ځکه د وارث چې دی هغه سهم معلوم دی په مال د مورث کې نو وصیت ته څه ضرورت دی د پلار مال معلوم دی د مور معلوم دی د ورور معلوم دی د ښځې معلوم دی د بچو معلوم دی نو چې هر کله د دوی حصه و سهم معلوم دی په شریعت کې نو وصیت کولو ته ضرورت څه د دې وجې نه علماء کرام لیکي بیا دغه فرضیت چې دی دا اوس منسوخ دی دا آیت دا وصیت فرضو مخکې د نزول د آیتونو د میراث نه او کله چې وی آیتونه د میراث را نازل شول نو فرضیت لاړ دا یو. ځینې علماء کرام لیکي مراد د والدینو نه هغه والدین دي چې هغه کافر وي کافر دی خو مور و پلار خو دي نو او د میراث وړلو دپاره شرایط وروستو به راشي یوسفکم الله رکو کې یو شرط ورلره ده و مولي صاحبانو چې اتحاد د ملت به وي دین به یو وي د همدې وجې نه کافر د مسلمان نه میراث نشي وړلی نو چې نشي وړلی
نو که مور و پلار د یو چا کافر و نو دا خو د بچي په مال کې میراث نشي وړی، خو مور و پلار خو بیا هم دی، احسان خو یې ورسره پکار دی. نو چې احسان پکار دی نو به طور احسان وي، پکار ده چې وصیت وشي زما د مال کې بیا زما مور و پلار ته دومره حصه ورکړه. دا دوه. دریم قول علماء کرام دا لیکي دا لام دی ذکر په معنا د اله سره دی، اله سره. نو کلام په معنا د اله سره شي نو بیا معنا دا ده په تاسو وصیت فرض کړی شوی دی چاته للوالدین الی الوالدین. دا وصیت به مور و پلار ته کوئ چې ګورې زما په مال کې دا وکئ، او دارنګې رشته دارانو ته به یې کوئ چې زما په مال کې دا وکئ، خو دا وصیت به کوئ بالمعروف په شرعي طریقې باندې. دویم قول دا دی علماء کرام لیکي دا مخکې چې کم خیر راغی وی مراد د خیر نه مال نه دی بلکې مراد د خیر نه دین دی. دین ته په یو دین یې، په یو عقیده یو حق او پاک او سپیشلي عقیده ده، او تا باندې امارات او علامات د مرګ څرګند شول چې ارزن او رمرم، نو تا باندې لازم ده چې د مور او پلار راوغواړې، اقربه او رشته داران دې راوغواړې، او د دغې خپل پاک دین او د پاک سپیشلي عقیدې په باب ورته وصیت وکړې. نو څوک وایي چې د خیر نه څه شی مراد دی؟ وصیت مراد، دا دین مراد دی. رب کریم فرمای فمن بدله، پس چا چې بدل کړي وصیت لره من بعد ما سمعه رستو دا هغې نه چې د واورېد او علم یې پرې راغی، یقینا ګناه ده د پاغې کسانو ده یبدلونه چې بدلوي دوی دې وصیت لره، یقینا الله تعالی اورېدونکی ذات دی او علیم دی په فعل د وصي باندې. فمن خاف څوک چې ویریږي من موسن د وصیت کوونکي نه جنفن د میلان نه خطا ته، د میلان نه حق ته، د حق نه میلان د دې پیریږي چې ردی به د حق نه میلان وکړي، نو جنفن دا میلان دی خطأن وکړي، او اسمن او یا دی دا میلان دی قصدن کوي، نو فلا فاصلح بینهما نو د صلح وکړله په مابین د وارث او د موصاله کې، فلا اسم علیه نو په ده کومه ګناه نشته دی. ته ښه پوهېږي چې دې سړي وصیت کړی، دا چا د پاره چې وصیت کړی وارث اوس را لګېږي دغه سره جنجال کوي، یا خطاً او یا قصدن، او د دواړو په منځ کې د صلح وکړه، فلا اسم علیه یقینا الله تعالی غفور ذات دی او رحیم ذات دی. یا ایها الذین آمنو، ربط د آیت د مخکې سره، مخکې بیان د اصلاح د نفس وا، دلته اوس احیا د روح ذکر کوي. روح په څه شي را ژوندی کېږي؟ الله تعالی فرمای اے د ایمان والو فرض کړی شوی د په تاسو باندې الصیام روژه نیول، کما کتب علی الذین لکه څنګه چې دا روژه نیول فرض کړی شوي وو په هغې کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وه. دا تشبیه چې دی ذکر راغلی مولوي صاحبانو نو دا په فرضیت کې ده، په فرضیت کې عادت کې نه ده چې دا څومره روژې په مونږ فرض دي دومره روژې په هغې وي، نه هغه په هغې فرض وي په مونږ هم دي، عادت جدا دی. د څه دپاره لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو متقیان جوړ شئ. نو معلومیږي دا چې په روژه نیولو کې تقوا ده، او تقوا په روژه کې ولې د مولوي صاحبانو ځکه مخالفت دی د نفس سره. نفس په هر یو حکم د شریعت خفه کېږي، خاص کر په روژې باندې، ځکه دې کې ریاضت دی، مجاهده ده، لږه ده. د مجاهدي اصول مې درته ویلې که نه، نو یو پکې قلت المنام او قلت الاکل خوراک کم دی. ایاما معدودات، ربط د آیت د مخکې سره مخکې تیر شو. الله تعالی فرمای روژه در باندې فرض کړی شوې ده. څوک به ووایي نو کومه روژه؟ ټول کال به روژه یم، که شپږ میاشتې او که پنځه میاشتې وایي نه نه، ایاما معدودات، ای صومو ایاما معدودات، روژې ونیسئ تاسو د شمار څو ورځې، د شمار څو ورځې. دا روژې نیولو چې دا د شمار څو ورځې دي، د ورځو ته معدودې ولې وویل مولوي صاحبانو؟ وجه دا ده دا معدودیت یا اقلیت ته وایي. اقلیت ته بس ته ټول کال یو خوا کا 11 میاشتې،
او یو میاشت پکې بلې خواته کا نو دا یوه میاشت خو د هغې 11 میاشتو په نسبت کمه ده نو ځکه ورته معدوده وایي معدودي ورځې دي د شمار څو ورځې دي او یا علماء کرام لیکي معدودات ورته په دې اعتبار باندې وایي چې دا ورځې د روژې خلک شماري فکر که مو کړی چې یوه روژه خلک ونیسي وایي د خیره یوه خو تېره شوه سبا بیا وایي 2 شوې بیا ورپسې وایي 3 شوې نو ځکه دې ته معدودات ویلی کېږي فمن کان منکم مریضا څوک چې وي ستاسو نه مریضا یو قسم مریض او علا سفرن یا په تکلیف د سفر کې وي او روژې ونه نیوله فعدت من ایام اخرى نو لازم ده په د باندې شمار د نورو ورځو په تکلیف د سفر کې روژه دې ونه نیوله نو بیا به چې دی نورې ورځې شمارې په هغې کې به یې نیسې او دا د مریضون ترجمه تاسو ته ما وکړله یوه نوعه مریضه مراد ترې نه څه شی دی داسې تعبیرونه کوي څوک چې ستاسو نه مریض وي نو دیو سړی به په سر درد یا به مو وي نو خدای تعالی ویلي کنه فمن کان منکم مریض خو دغه دی زه مریض یم روژه نشم نیولی د دې وجې نه تاسو ته ما ترجمه کې ویلي څوک چې وي ستاسو نه مریض یوه نوعه مریضه هغه نوعه مریض دا معنا نوعه مرض دا دی داسې مرض باندې مبتلا چې دا مرض تا د روژې نیولو سره ټکر و یو سړی دی د معدې تکلیف لري لږه نشي تېرولی تنده نشي تېرولی ادې ته ضرورت لري باید چې اوبه وڅکي یو سړی دی د ګردو تکلیف لري هغه دایم اوبه وڅکلو ته ضرورت لري یو سړی دی د هغه شکر لوړیږي دا تکلیف دی اوبو ته ضرورت لري لږه ورباندې راځي او دا لږه پې غالبه کېږي نو دا تکلیفونه دي نو چې یو پاک مسلمان او حاذق طبیب درته وایي چې هلکه بس ته روژه مه نیسه او تا ته تاوان ده او تم پوهېږي چې یاره دغه دی نیوی نشم او برداشت دی نه لرم نو مې نیسه نو چې بیا جوړ شوې نو بیا نورې ورځې چې دی روژه ونیسه وعلى الذين يطيقونه او په هغه کسانو باندې چې طاقت لري د روژې د نیولو فدیه ورکول دي طعام مسکین طعام مسکین ته څوک چې روژه طاقت هم لري او یې نه نیسي نو دی د مسکینانو ته فدیه ورکړي مولوي صاحبانو ته به وایي دا یوه ترجمه شو نو چې طاقت لري نو لاندې خو راځي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه نو دا فلیصمه امر دی روژه ونیسه نو رب کریم وایي چې میاشت دې ولید او علم دې پرې راغی نو روژه ونیسه او دلته راغلل چې طاقت لري نو دی دې فدیه ورکړي د دې وجې نه علما لیکي یو قول دا دی وایي دغه حصه او دغه حکم دا منسوخ دی په دې رستوني حکم باندې چې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه دا ولکه دا خو ډېر سخت کار دی که نو روژه نیول خو آسان کار نه دي نو اوله کې چې وایي روژه فرض شوله نو بس اختیار چې ته یې نیسي او که یې نه نیسي که یې نیسي ثواب پکې ډېر دی که یې نه نیسي نو بیا څه شی ورکه فدیه ورکه خو وروستو چې کله خلک عادت شول او مخته شول د روژې د نیولو سره بیا دا حکم منسوخ شه بیا حکم دا دی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه یو ځینې علما کرام بیا دا وایي چې دې ځای کې لا مقدر دی وعلى الذين لا يطيقونه هغه کسان چې طاقت د روژې نیولو نه لري او وی نه نیسي نو په هغې فدیه ده دریم قول علما کرام دا ذکر کوي دا یطیقونه باب افعال دی او د باب افعال خاصیتونه دي یو خاصیت د باب افعال چې دی هغه سلب المأخذ دی نو سلب المأخذ نو هلکه یطیقونه مأخذ د دې څه شی دی طاقت نو چې دا طاقت سلب کې ته نو ترجمه څنګه وکړه وعلى الذین په هغې کسانو باندې لا یطیقونه چې هغه مسلوب الطاقت وي او روژه ونه نیسي نو په دوی فدیه د طعام مسکینه طاقت دی نشته دی طاقت دی سلب دی روژه نشي نیولی نو بیا فدیه ورکه مسکینانو ته فمن تطوع چا چې نیکي وکړله په خوشحالۍ سره خیرن نو دا د ده دپاره غوره ده او که تاسو روژه ونیسئ نو دا غوره ده ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چرې تاسو پوهیږئ
نو ګوره سفر والا مسله ده وان تصوموا خیر لکم خوراک رخصت دی جواز لري خو که ونیسئ دا ستاسو دپاره ډېره غوره ده ولې فریضه به هم ادا شي او دویم د رمضان چې کم خیر و برکت دی او د رمضان کم فضیلت دی هغه فضیلت نه به هم بې برخې نشي او په هغې فضیلت باندې تقریبا 4 نمبر مکتوب دی د امام رباني رحمت الله علیه د کتاب که ژوندو ډېر عجیب فضایل هلته بیان کړي دي د رمضان نو او چې کله دې وخوړله او بیا د قضایي راونیوله نو صرف به دومره شي چې غاړه خو خلاصه شوه خو هغه کوم فضیلت او اجر او ثواب چې د روژې د نیولو نو د هغې نه بې برخې شوې نو ځکه رب العالمین فرمی چې وان تصوموا خیر لکم دا نیول د روژې دا ستاسو دپاره غوره دي ان کنتم تعلمون مولوي صاحبانو اوس راځئ ربط د آیت د مخکې سره مخکې راغلل ایاما معدودات دا روژې څو د شمار والا ورځې دي دې ذکر راته وایي هغه د شمار والا ورځې څه شی دي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هي شهر رمضان الذي هغه معدود ورځې دا د رمضان میاشت ده شهر رمضان میاشت د رمضان الذي هغه چې نازل کړی شوی دی فيه په دې رمضان کې قرآن کریم نو په رمضان کې قرآن کریم نازل شوی نه ابتدا د نزول پکې شوی ده او یا علماء کرام دې ذکر لیکي چې دا فيه معنا فی فضیلته القرآن د رمضان میاشت هغه بهترینه میاشت ده چې د کمې میاشتې د فضیلت په باره کې الله تعالی قرآن کریم نازل کړی هدى للناس پوره هدایت د انسانانو ته او ښکاره دلایل دي د زوړ هدایت نه هم والفرقان فمن شهد منکم الشهر د چا چې علم راغی ستاسو نه په دې میاشت د رمضان نو دی دې روژه ونیسي نو د آیت د مخکې دپاره ناسخ خبر شوي چې دغه د رمضان میاشت راغله یا د علم راغی میاشت دې ولیده یا د چا د خولې نه خبر شوی نو فلیصمه ومن کان مریضا او علی سفرنا ته به وایي چې ملا صاحب دا حکم خو مخکې تیر شي دوباره دیجی کسی شده پار را تذکر کئی علماء کرام لکے مخی بے اعتبار العذر او دیجی کده بی طریق سوال والجواب بی طریق سوال والجواب دا مانا سوک بسوالو کیو پختن بہو کی چه خانو میاش میں اولی دل مریضیم نشم نیوالی سوکم پسفریم سوکم نو رب کریم فرمائی فعدت من ایام اخر نو لازم دا پدوی باندشمار دا نور و رزو اوس اللہ تعالی فرمائی سلور خاص حکمتون ذکر کئی یرید اللہ بکم اليسر غواړي اللہ تعالی تاسو تاسانتیا ولا یرید بکم العسر او نه غواړي په تاسو باندې عسر او سختیا ولتکملوا العدة دې دپاره چې تاسو پوره کې شمار ولتکبروا الله او دې دپاره چې تاسو لوی وګڼئ الله تعالی علی ما هداکم پاغي طریقه چې تاسو ته ښودنه کړې ده ولعلکم تشکرون او دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ کلماتو تراش مولوی صاحبانو راغلل یرید الله بكم اليسر دا اوس علت دی د پاره د عدم اخذ د صوم یا لکه مریض یې او یا په سفر باندې نو اجازت ته درته چې روژه ونه نیسي دا اجازت رب العالمین ولی درکړی دی ځکه یرید الله بكم اليسر د تعالی سانتیا غواړي تاسو لره دویم ولا یرید بكم العسر دا علت دی د پاره د عدم تعین د قضا ګوره وینیسه نو خو بیا کله رمضان تیر شو نو شوال کې نه رجب کې نه بل شعبان کې نه تعین نشتا رب کریم فرمای وینیسه نو نیولې در باندې لازم دی دا تعین چې په قضا کې نه دی نو دا د رب العالمین ولا یرید بكم العسر الله تعالی په تاسو باندې عسر او دغه رنګ سختی نه غواړي اوس که در باندې قضایي لازم کړی چې خامخا رمضان کې دی ونه نیول شوال کې به یې نیسي که هلته مریض وي بیا هلته په سفر وي بیا او دریم دا قضایی در باندې ولی لازم دا لکه روژه و پاتې شوه
نوس رب کریم ولی لازم کړی د چې نیسې به قضایي به راګرځئ ولتکبروا الله دا دې دپاره چې تاسو الله تعالی لوی وګڼئ په خپله عقیده کې قضایي در باندې ځکه لازم ده چې حکم د رب العالمین در نه پاتې دی او په دې قضایي کې د الله تعالی چې دی لوی ده خدای تعالی لوی ګڼل دي دغه حکم رانه پاتې و نو قضایي راګرځوم او دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ربط آیت د مخکې سره مخکې مولوي صاحبانو مسله د روژې ذکر شوله دیزی کې اوس الله تعالی د دعا مسله ذکر کوي ځکه وجه دا ده چې روژه وخت د قبلېدو د دعا ده روژه کې دعاګانې قبلېږي الله تعالی فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ مفسرین کرام وجه لیکل شان نزول یو باندې چې راغی محبوب ته فرمایي اقریب ربنا فنناجیه زمونږ رب نږدې دی چې مناجات ورسره وکړو یا که لرې دی چې مونږ د رب العالمین ته چغې ووهو آیت راغی رب کریم فرمایي کله چې اذا سألک کله چې سوال کوي د تا نه بندګان زما په باره زما کې چې رب مو لرې دی او که نږدې دی نو فإني قریب ته دوی ته په جواب کې ووایا یقینا زه نږدې یما من حیث العلم من حیث العلم نږدې یم یو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی دې حصه کې اوس ترغیب دی مولوي صاحبانو الی الدعا دعاګانې کوئ خاص کر د رمضان په میاشت کې ولې وجه څه شی ده اجیب دعوت الداعی زه قبلهم دعا د دعا کوونکي اذا دعانی چې دی کله دعا کوي ماته خو شرط پکې علما دا ذکر کوي ان شئتو دا تقدیر ورسره ولګوئ کلم چې دعا کوونکی دعا کوي نو که زما خوښه وي نو زه ورته دا دعا قبلومه فلیستجیبوا لی نو پوره حکمونه منئ زما ولیؤمنوا بی یقین لرئ په ما باندې یا یقین لرئ تاسو په استجابت د دعا لعلهم یرشدون دې دپاره چې دوی په سمه لار شي دې دپاره چې دوی په سمه لار شي کلماتو تراشي مولوي صاحبانو آیت کې رالل اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی دیزی که مولی صاحبانو اجابت راغے اجیبو اجابت راغے اجابت معنی دا مطلق قبل اول یو استجابت دے استجابت بیا ویلے کیگی چې څه غواړي ټول ورکول هغې ته استجابت وایي اوس که څوک دیزی کې ووایي چې ډېر وخت خو موږ لګیا یو دعاګانې کوو او د رب العالمین دا وعده ده چې زه درته دعا قبلوم اجیب دعوت الداعی اذا دعانی نو ډېر وخت موږ دعاګانې کوو بیا مو رب العالمین دعا نه قبلوي دې کې راز څه شی دی وجه څه شی ده نو مفسرینو لیکلي دي وایي د دعا دپاره چې دی د اجابت دپاره ډېر صورتونه دي یو صورت دا دی کله عین هغه شی بنده ته ورکړی شي چې کوم شی بنده غواړي نو دا د اجابت یو صورت کله مولوي صاحبانو داسې وي بنده یو دعا کوي عین همغه شی ورته ورنکي بلکې رب العالمین د هغې په بدله کې تېنه مصیبت لرې کي دا هم د اجابت یو صورت دی د قبلېدو یو صورت دی بیا د قبلېدو دپاره شرایط دی یو شرط دا دی چې دا کس به مؤمن وي دویم دا دی چې استجابت به پکې وي پوره حکمونه به د رب العالمین مني دریم شرط بیا دا دی چې دعا به د غافل زړه نه کوي ترمذي حدیث دی چې د غافل زړه دعا رب کریم نه قبلوي څلورم شرط دا دی د ګناهونو نه به الله تعالی ته توبه وباسي پنځم بیا پکې دا ده چې د دعا په دوران کې به متوجه اوسیږي نو دا شرایط چې وي نو د مؤمن مسلمان دعا رب کریم قبلوي یو او یا علماء کرام لیکي دا ځینو وختونو کې چې نه قبلېږي
نو د الله تعالی خوښه ده. دام دی وجه نه بل ایاه تدعونا ان شاء قید ورسره راځي. بیا یا دیږي کې وی مراد دعا نه اطاعت ده، معنا دا ده اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، نو معنا ثواب ورکوم. دریم شرط علماء کرام دا لګی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی کلا اذا وافق القضاء، چې کله دا دعا د قضا موافقی نو قبله مې ورته. سلورم شرط علماء کرام دا لیکي دعا ورته قبلهم ان كانت الاجابه خيرا. پنځم شرط علماء کرام دا لیکي دعا قبلهم ورته خو کله هغه صورت کې چې دا دعا برابر وي په شرایطو د دعا باندې. نو بیا د دعا د پاره آداب دي. بهترین یو ادب دا دی چې دعا کې به لاسونه پورته کوي، د الله تعالی اسماء الحسنا به وایي، هغه به رب العالمین ته وسیله کوي، یا به یو نیک شخص رب العالمین ته وسیله کوي، یا به خپل نیک اعمال رب العالمین ته وسیله کوي. اخلاص به دې په دعا کې وي، عاجزي خپله به ښکاره کوي، د ګناه دعا به نه وي، د صله رحمۍ د قده کېدو دعا به نه وي، جلتي به په قبلېدو کې نه کوي، د قبلېدو یقین به ساتي. بیا دي څه کسان چې د هغې دعاګانې ښه قبلېږي، مسافر د هغه دعا قبلېږي، د قبولیت په اوقاتو کې به دعا کوي. د شپې په آخري حصه کې احادیثو کې راغلي چې دعا ښه قبلېږي. نو دا هغه د دعا اوقات دي، مسلمان به دعاګانې کوي، رب العالمین قبلوي. احل لکم لیلة الصیام الرفث، ربط د آیت د مخکې سره دا ولګوئ د یریدو بکم الیسر سره. الله تعالی تاسو ته د اسانتیا اراده لري. دا اراده د اسانتیا ولی لري؟ اقراض څه شی دی؟ نو رب کریم فرمایي ځکه تو ګوره د الله تعالی اسانتیا ته احل لکم لیلة الصیام الرفث. دا دیو انصاري صحابي په باره کې را نازل دی. دا انصاري صحابي په ابتدا د اسلام کې قانون داسې و مولوي صاحبانو، د شپې چې به ویښ وي نو ویښ به وي، خوراک څښاک نزدېکت جما هر شی وه. چې کله به وده شوې او خوب در باندې راغی نو د دې نه بعد که به بیا راویښ هم شوې، بیا نزدېکت دا شیان به نه و. نو اکثره صحابه کرام داسې و چې کارونه به یې کول، ستومانه به و، کله به کورو ته راغله د شپې اوله حصه کې به ورته خوب راغی، وده به شول. نو بیا چې به وروستو راپاڅېدل نو ځینونه به جماګانې شوې وې د خپلو بیبیانو سره، او حکم خدا سے نو. رب کریم آیتونه راولېږل، فرمایي احل لکم حلال کړی شوي دي تاسو لره لیلة الصیام په شپه د روژه کې څه شی؟ الرفث بحجابه کېدل الی نسائکم بیبیانو خپلو ته. رفث معنا ده بحجابه کېدل، تعبیر تېنه موږ او تاسو په جما سره کوو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي. او دویم قول علماء کرام دا لیکي، زجاج وایي کل ما یرید الرجل من امرأته، هر شی چې دا خاوند د خپلې ښځې نه اراده کوي، که هغه جماوي یا دواعي د جماوي، نو دې ته چې دی ویلی کېږي رفث. کله رفث په معنا د بحیا خبرو سره هم راځي، فاحشه خبرې، فلا رفث ولا فسوق رستو راځي. هن لباس لکم، دا ښځې تاسو لره لباس دی، وانتم لباس لهن، او تاسو چې د ښځو لره لباس یئ، تاسو د دوی لباس یئ او دوی ستاسو لباس دی. ښځو ته لباس ویلی شوی، وجه څه شی ده؟ یا خو علماء کرام لیکي دا کنایه ده د تعانق او د اشتمال نه، او یا چې دی دا کنایه د دې نه د احتیاج د احد نه الی الاخر. دوی یو بل ته احتیاج لري، نارینه ښځې ته احتیاج لري او زنانه سړي ته احتیاج لري. لباس کې بیا خصوصیتونه وي، یو لباس کې مولوي صاحبانو حفاظت وي د یخنۍ او د ګرمۍ نه. لباس د انسان عیبونه پټوي، او لباس د انسان ډول او زینت برابروي، ډول او زینت. نو الله تعالی نارینه ته د ښځې لباس ویلی، ښځې ته د نارینه لباس ویلی، ځکه دویم د یو بل زینت دی، په یو بل باندې د یو بل عیبونه پټېږي او حفاظت او ساتنه کېږي. بیا رب کریم فرمایي علم الله پود الله تعالی دا چې تاسو وی
تختانون انفسکم چې نقصان کې مواچول ځانونه خپل په جما کولو سره لیلة الصیام فتاب علیکم نو اسانتیا راوستل الله تعالی په تاسو باندې وعفا عنکم عفو وکړل تاسو ته وسعت راوسته فالآن باشروهن نو اوس رستو دغه تحلیل نه باشروهن جماګانې کوي د خپلو ښځو سره باشروهن د مباشرت نه اخیستلی شوی مباشرت چاته ویلی کیږي یو بشره او یو بدن د بل بدن سره یو ځای شي دې ته مباشرت ویلی کیږي دا کنایه د جماع نه اوس رب کریم د جماع نه کنایي الفاظ ذکر کوي مولوي صاحبانو مو ته ادب راښایي اول خو بلا ضرورت په دې خبرو کې غږېدل نه دي پکار چې څوک غږېږي پکې اکثره خلک نامه نښکته غږېږي او ګډې وډې وایي نو دا غږېدل نه دي پکار او که بیا هم بنا بر ضرورت یو څوک په دې کې غږېږي نو ادب دا دی چې ادبي الفاظ به کاروي لکه دې ځای کې ته وګوره مباشرت وابتغوا طلبوئ تاسو هغه چې لیکلی الله تعالی تاسو لره مراد تېنه هغه نیکمله اولاد دی جماع کوئ او نزدېکت کوئ نو نیکمله اولاد طلبوئ دا هغه نتیجه د نکاح ده نو دا وابتغوا په کوم ځای کې یا وابتغوا عند الجماع جماع چې کوئ نو په وخت د جماع کې چې د نیکمله اولاد طلبوئ تاسو د رب العالمین نه یا عامه معنا ده ما کتبه خوراک سکاک وغیره ټولو ته شامل ده او که چرته اولاد تینا مراد شي نو هغه بل حدیث مبارک کې بیا راځي محبوب فرمیلی و کنه تزوجوا الولود الودود هغه ښځو سره نکاحونه کوئ چې هغه بچي ډېر زیږئ او مینه ناکې وي د خپلو مړونو سره بیا رب کریم فرمی وکلو خوراک کوئ تاسو اسکاک کوئ تاسو تر دې چې ښه ښکاره شي تاسو ته سپین تار د تور تار نه دا تور تار او سپین تار من الفجر بیان دی بیان د خیط ابیض دی تور تار او سپین تار کم یادو یعنی چې کله دا تور تار په ختمېدو شي سپین تار راشي معنا سبا راشي نو تر دې وخته یعنی د سبا تر راختو پورې تاسو خوراک کوئ بعضې خلک ویل لکه صبر وکړي اذان نه دی شوی خوراک به کوو اذان ته منتظر نو اذان کله 2 منټه بعد 3 منټه بعد وشي نو دا 2 منټه بعد او 3 منټه بعد چې اذان کیږي او تا چې دی خوراک وکړو نو روژه دې نه ده شوې مولوي صاحب وجه دا ده رب کریم فرمایي تاسو خوراک سکا کوئ تر سبا پورې او دا اذان خو د وخت را داخلېدو اعلان دی آګاهي ده اذان نه دی دا ماښام اذان دی او که سهار اذان دی خلک ویل که صبر وکړه اذان وشو چې اذان نه شوی روژه نه ماتوم اذان به نه کېږي مؤذن به کار وي او ټیم ته ګورې ټیم داخل دی نو روژه ماتوی شي دا اذان خو دا اعلام د وقت دی چې وقت را داخل دی نو د وقت پر را داخلېدو به بندوي او د بل وقت پر را داخلېدو به روژه ماتوي نو دا من الفجر عدی ابن حاتم رضی الله عنه یو صحابي و هغه مبارک یو 2 تور تارونه چې دی سر لاندې ایښي وه مبارک به سهار را پاڅېدو به یې کتل هغو سره نه بیلېدل بیا به راوکته نه بیلېدل یو وخت کې چې بیرون راوځي چې ستور لمر ولاړ دی نبی علیہ السلام تراغه وي دا خو دا 2 تارونه ما دغه لاندې ایښي د سر لاندې بالخ لاندې او دغه د چراوتن لمر راختلی و محبوب ورته فرمایي چې خبره داسې ده نو انک لعریض القفا بیا خو ستا ډېر سټ اوږد پلن سټ دی نو لکه سهار خو اوږد وي نو دا نه دي مراد تېنه سبا دی او هغه وجه هم دا ده اوس دلته دغه کې موږ راتللو مدینې منورې نه راتلو مکې مکرمې ته د هجرت په لار دا کومه لار چې په هجرت راغلی د هجرت لاره ده هلته چې دی ډېرې عجیبه لاره ده عجیبه منظره ده نو په هغې ځای کې پخواني کورونه اوس هم هغه حالت باندې ولاړو لاندې پکې ځینې کډې اوسېدلې خو پاس د غره په بیخ کې شاید هغه ملګرو ویډیو کړې وه والله عالم چې خوره کړې وه که نه نو مغه زاړه کورونه پخواني د اطرافو ته چې لاړ شي غرونو ته نورستانو ته لاړ شئ یا د غرنګې کوهستانونو ته لاړ شئ دا د غرونو کورونه چې تاسې وګورئ نو اکثره پخواني کورونه داسې وبره به یو روزان پکې و یا به یو کړکي نه پکې وه بس هغه روزان به خلاص که په هغې باندې به رڼا راتلله نو هغې کور ته چې به په رڼا ورځ کې هم ننوتلې توره تیاره به وه پکې داسې کورونه هم ما لیدلي دي خپله چې په رڼا ورځ کې به پکې دړې بلولې دا ریکینونه او دا برقونه او رڼاګانې خو نه وې که نه دړې پېژنئ د نختر لرګه غوړ لرګي دا به پکې بلول د اطرافو کې پخوا دا قانون و ماسخوتن به هم خلکو دړې بلولې سهار چې به یې راووتل د کورونو نه مخونه به یې تک تور وه د هغې لوګو د وجې نه
نو هغسې حالتونه پخواني کورونه اوس په کورونو کې رڼاګانې دي ورځ هم پکې ورځ وي او شپه هم پکې ورځ وي او دا مشکلات نه وي نو هغه وخت کې دا مشکلات وو نو ځکه محبوب ورته فرمایي چې انک لعریض القفا بیا فرمایي ثم اتم الصیام بیا پوره کې روژې تر شپې پورې ولا تباشروهن نږدېکت مه کوئ د بیبیانو خپلو سره وانتم عاکفون فی المساجد داسې حالت کې چې تاسو معتکفین یې په مساجدو کې عاکفون دا د عکوف نه اخیستلی شوی او عکوف معنا د حصارېدل اعتکاف لغتا چاته ویلی کیږي الاقبال علی الشیء علی وجه التعظیم یو شي ته مخامخ کېدل علی وجه التعظیم شرعا چاته وی اعتکاف هو المکث فی المسجد بالنیه یو سړی جماعت کې وخت تیری او نیت د تیرېدو یې کړی مع الصوم د روژې سره نو دې ته اعتکاف ویلی کېږي او اعتکاف بیا سنت مؤکدی کفایي دی نبی علیہ السلام نه دی پرېښی فایده د اعتکاف څه شی ده یو خو علماء کرام فایده لیکي ادا د سنت دویمه فایده د اعتکاف جمعیت القلب علی الله څوک چې اعتکاف ته کینی نو د ده دا زړه په رب العالمین راغونډ وي زړه او یو خو مولوي صاحبانو د نن سبا معتکفین دي که نه چې دوی کینې نو د ده زړه به خاورې راغونډ شي په خدای تعالی باندې موبایل یې لګولي صاحبه ویډیوګانې دي و کیسې دي و په روزه کال ته ناسته ځوانان که نه خبر شو صاحبه چې ټوله ورځ به موبایلو ته پراته و او بیرون نه به هم ورته دا نازولي راغلل بیا به سره په دغه کې ناستو پرده کې هلکه څه چل دی پنځه خپله راغلم هلته مې وکتل چا راته ویل چې طالبان ناست دي اعتکاف والا دغه کې ګوري موبایلونو کې نو بله ورځ رالم د کړکۍ کې را مخامخ شم ګورم چې کرارې پښې غځولي دي او ډډې ولي دي صاحب موبایل نه څلورو پنځه راتاو دي نه نه دلته جمعیت د کوم ځای نه راغی جمعیت علی الله چې را پیدا کیږي نو بس دان به لږ ګوښه کې کنه دا تعلق به د بیرونو خلکو سره لږ پرېږدي که هغه مباشرتا وي او که د دې موبایل په واسطه باندې وي او بله پیدا په اعتکاف کې دی تبتل الی الله خدای تعالی ته ځان لکېږي نو چې تبتل راغی او انقطاع د مخلوق نه راغله اعتکاف کې دا پیدې شته پخواني متکفین به څومره درانده خلک وو دا چې به اعتکاف ته کېناستل بیرون چې به خلک راووتل اعتکاف والا چې به راووته دا کلیوال به ورته څومره خوشحاله و هلکه پلانې وې د اعتکاف نه راغی چې به راووتل صاحبه مخونه به یې داسې پړق و رڼا به یې کوله چې دوی به د عبادت او بندګي د رب العالمین کړې وه په دې 9 ورځو کې او شوګیرې به یې کړې وي او تلاوتونه به یې کړي وو منځونه به یې کړي وو اوس خو پته نه لګي نو مونږ یو وخت کې پاکستان کې چې وو یو څه دوستان وو حاجیان راغلي وو حج مبارکۍ ته لاړو نو یو ته چې لاړو نو صاحب کېناستلو خو اول چې ننوتلو خو حاجي نه معلومېده چې حاجي اوس کوم یو دی دی کې خو سړی را پیدا شي ښه صحت ته ښه دی روغبړه موکه سره خو اوبه هم ترې اوس کلې بل ته لاړو بل حاجي ته چې لاړو نو هغه سالک و هغه سره چې کېناستلو دې سالک سره نو د دومره محبت او مینې د ځان سره راوړې وه سبحان الله چې دا دم وژړلې وه مونږ هم ورته وژړلې وه یو نورانیت او رڼا پکې وه نو یو ملګری مونږ سره ډېر ټوکي وه نو چې کله راووتلو نو ما ته وایي چې دا جانو ته خو مونږ لاړو دته هم لاړو هغه ته هم لاړلو وایي ته وګوره د یو قسم را خوند و دا بل ته چې راغلو ورسره کېناستلو خدای کوي دا معلومېدله چې دا د بیت الله شریف نه راغلی دی او که د قصه خانۍ نه خړ پړو صاحب هېڅ هغه اثار پکې نه نو نن سبا متکفین هم دغسې چې راوځي هماغسې خړ پړي هېڅ ذره بدلون پکې نه او دا پخواني چې به راووتل نو هغوی خو به عبادت کړی و بندګي د رب العالمین به یې کړې وه یو تازګي او رڼا او نورانیت به ورسره وه نو ربک دا د اعتکاف پیدا ده تلک حدود الله دا حدود د الله تعالی دی حدود جمع د حد ده فاصله بین شیئین ته وایي د دو شیانو په درمیان کې فاصله نو دا خدای تعالی فاصلې ټاکلي د دې لحاظ به کې فلا تقربوها مه نږدې کېږئ ورته په ورانولو کې دا چې تاسو ور نږدې کېږئ او دا حدود رانوئ دا کار مه کوئ کذالک یبین الله دا تفسیر د فلا تقربوها څه شی دی وروستو بل ځای کې بیا راځي فلا تعتدوها کذالک یبین الله همدغه رنګې بیانوي الله تعالی تاسو لره آیاته احکام خپل تاسو ته ما ویلي آیات کله په معنا د احکامو سره راځي دې ځای کې مراد احکام دي لعلهم یتقون دې دپاره چې دوی ځانونه بچ کړي د محارمو نه ولا تأکلوا اموالکم عنوان د آیت نهی د عقل د اموالو نه په طرقو باطلو سره او په طریقو د رشوتونو ربط د مخکې سره دا دی مخکې ذکر شو روژه کې ګورئ روژې ونیسئ
اوس وی دیزی کې مالونه مخورئ په غلطه طریقه باندې مخورئ تاسو اموالکم مالونه خپل په خپل منځ کې بالباطل په باطل طریقې سره شرعا. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.